دا قرار کلیک درنو مینوالو سلامونه او احترامات می قبول کړئ. دا درو بچو مور سره خپل ګاونډي دغه غلط کار کړی دی. د دغه ښځې د خولې بیان د سره هم شریکوم. ویډیو کې را سره تر اخره پاتې شئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ. د ویډیو شروع کېدو نه وړاندې که ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل قرار کلیک یې نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني دې وکړئ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ او سره د ټلۍ نشان هم ووهئ. دوستانو دغه ښځه په خپل بیان کې ویلي دي چې زموږ ډېره غریبي وه، موږ د کلي نه هجرت وکړو او ښار ته رالو. په ښار کې مې خاوند کور ونیولو او خاوند به مې سهار کار لتلو او بچي به مې سکول ته تلل. نو زه به په کور کې یوازې وم. زه به مې یو ګاونډی سره کېناستم چې ما سره ډېره ښه وه. زما سره یې هر قسم مدد کولو. زما به چې کله خاوند او بچي د کور نه ووتل نو زه به خپلې ګاونډۍ سره ناسته وم او هلته به ورسره ما خبرې اترې کولې. د هغې ګاونډۍ خاوند و چې د هغه ماته نیت خراب شوی و. زه چې یوه ورځ په کور کې ځان لوم او ما په کور کې د خپلو بچو کپړې انځلې نو دغه د ګاونډۍ خاوند مې راته په کوڅه کې ولاړ و او ماته یې کتل. اخر چې دروازه یې وډوله زه چې کله ورغلم نو دا ډایرکټ را دننه شو او دروازه یې بند کړله. راته وویل که ته ما سره دغه کار نه کوې نو زه به تا د کلي نه وباسم او وبه دې شړوم. نو چې ما ورته ډېره منتونه وکړل او سوالونه مې ورته وکړل نو زما خبره یې ونه منله. دغې ښځې ویلي دي چې ما سره په زوره دغه کار وکړو او ما نه یې ویډیو هم جوړه کړه او راته وویل چې که چېرې ته چاته غږ وکړې نو زه به دغه ویډیو په سوشل میډیا باندې اپلوډ کړم. د خپلې یارې نه ما چاته نه ویل او کله چې زه تنګه شوم او د دغې سړي چې به کله هم زړه وغوښتل نو مونږ کره به راتلو او دغه غلط کار به راسره کولو. زه د دغه کار نه ډېره تنګه راغلم او ما دغه سړي خلاف په تاڼه کې FIR درج کړو. غواړم چې زما پولیس مرسته وکړي. پولیسو ورته هم حوصله ورکړې ده او ورته ویلي دي چې دغه سړی به ډېر ژر ګرفتار شي او د قانون مطابق به ورته سزا ورکړل کېږي. هر کله چې په دومره اعتبار په چا مه کوئ چې هغه ستاسو کور ته ضرور رسي او ستاسو بېعزتي وکړي او ستاسو په عزت ډاکه واچوي او عزت هم لوټ کړي. زموږ ویډیو تر دې ځای پورې وه چې د سره مو شریکه کړه. که ویډیو هم خوښه شوې وي نو لایک او شیر یې کړئ. چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو هم را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.